سلامونه او نیک هیلې درنو محترمو دوستانو هیله من یم چې جوړ او روغ بایاست. بشیر وطندوس یم. د نن ورځې موضوع یا ټاپک مې دی ستراتیژیک پلان. ستراتیژیک پلان څه شی دی؟ ولې په یوه اداره کې د دې څخه کار اخیستل کېږي او ولې دا مهم دی؟ د دې مهموالی څه دی؟ او د ستراتیژیک پلان او د نورو پلانونو تر مابین فرق څه شی دی؟ ستراتیژیک پلان جوړونه د اهدافو د تامین په موخه د ستراتیژیګانو پرمختیایي بهیر څخه عبارت دی، یا په بله ژبه ستراتیژیک پلان جوړونه د سازمان نهایي هدفو لاسته راوړلو لپاره د طرحو پالیسیو د فعالیتونو له هر اړخیز پروګرام څخه عبارت دی. لکه څنګه چې موږ ووایو چې ستراتیژیک پلان یعنې په دې معنی چې موږ اوږدمهاله پلان لرو، یعنې موږ یو هدف ته غواړو چې ځان ورسوو، هغه په اوږدمهال یعنې ډېر وخت ته ضرورت لري چې هغه هدف په لاس باندې راوړو. ستراتیژیک پلان جوړونه د دوراندیشي یا لیدلوري یا منظمې پروسې له لارې صورت نیسي. یعنې دا موږ یو باید یو لیدلوری ولرو چې د هغه لاسته راوړلو لپاره موږ پلان جوړ کړو. د مثال په ډول د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځانګړی سکرټریات یا زموږ اداره پلان لري چې په 2 کاله کې د 2 کاله په جریان کې د اداري فساد یا د فساد کچه له 80 څخه 40% ته راکښته کړي یا راټیټه کړي. څه شي له 2 کاله بعد، یعنې موږ 2 کاله بعد هدف لرو. د 2 کاله بعد دپاره موږ نن کار شروع کړو، یعنې نن کار ورته لرو چې دې پلان ته یا خپل هدف یا موخې ته ورسېږو. موږ موخه او هدف چې د فساد په وړاندې مبارزه ده، یعنې د فساد راکښته کول یا له منځه وړل دي. نو اوس لپاره باید موږ له کومه ځایه شروع کړو، یعنې موږ باید څه وکړو، او یا اوس کوم ځای کې قرار لرو، یعنې موږ څه باید څه وکړو. یعنې زموږ چې اوس دا پلان جوړوو د کوم حالت څخه باید شروع کړو، یعنې موږ په کوم حالت کې اوس قرار لرو. یعنې موږ 80% د فساد کچه په افغانستان کې رسېدلې ده. د دې فساد د 80% کچې د لوړوالي د راټیټولو لپاره یا د مخ کمولو لپاره موږ باید پلان ورته جوړ کړو چې هغه استراتیژي ده. هغه استراتیژي د اداري فساد په وړاندې موږ یو استراتیژي درلوده، بیا د پلانونو له مخې بیا موږ یا د یو استراتیژیک پلان له مخې موږ بیا د عملي کوله. استراتیژي باید جوړه سي او د عمل جامه ور واغوستل سي. استراتیژي باید داسې نه وي چې فقط د کاغذ پر مخ باندې پرته وي استراتیژي جوړه سوې، خو دا استراتیژي څنګه عملي کېدلی شي. خو که چیرې استراتیژیک پلان وجود ونه لري خو موږ استراتیژي عملي کولی نه سو، او دا پروسه باید تر ارزونې لاندې ونیول سي. یعنې دغه پلان چې موږ عملي کوو دا باید دغسې تعقیب سي، یعنې د ارزونې لاندې باندې ونیول سي چې آیا دغه پلان چې موږ لرو د استراتیژیک پلان دا ګټه یا فایده یې کړې ده که نه ده کړې، یعنې پرمختګ پکې شوی دی که نه دی، یعنې د فساد کچه ټیټه شوې ده که نه ده. استراتیژیک پلان د ادارې په لوړه برخه کې ترسره کېږي او لاندې پړاوونه په ځان کې رانغاړي. یعنې استراتیژي پلان چې دی هغه کښته مامورین نه جوړوي او دا په هر وخت کې هر چیرې نه جوړیږي. دا د ادارې په ټاپ منیجمنټ کې رامنځته کېږي چې د رئیس جمهور، د وزیرانو، د والیانو مثلا په غټه یا په لوړه کچه باندې استراتیژي جوړیږي چې وروسته بیا دا استراتیژیک پلان ورته عملي کېږي، دا له منځه وړي. نو دغه استراتیژیک پلان لپاره موږ دغه لاندې پوینټونه په نظر کې باید ونیسو یا اصول په نظر کې ونیسو. د ادارې اوږدمهال موخه او ماموریت په ګوته کړو. یعنې زموږ موخه او هدف څه دی؟ زموږ هدف موخه دا دی چې د فساد سره مبارزه وکړو او فساد په افغانستان کې له منځه یوسو. د لنډمهاله او منځمهاله کمي او کیفي هدفو په چوکاټ کې د اوږدمهاله هدفو شنل او ارزول دا مهمه ده چې موږ اوسني لنډمهاله او کیفي دغه چې لرو هدف چې لرو دا په نظر کې ولرو. د تګلارو تنظیم د کلي پالیسیو جوړول باید یو ښه هر اړخیزه پالیسي جوړه سي چې د اداري فساد په وړاندې باندې مبارزه وکولی سي. د عملیاتي یا اجرایوي پلانونو تنظیم او طرح کول باید موږ چې کله استراتیژیک پلان جوړوو باید عملیاتي پلان په نظر کې ولرو چې دا موږ څنګه عملي کوو، څنګه کولی سو چې دغه استراتیژي د استراتیژیک پلان له لارې په عمل باندې ورسو یا عملي کړو چې هغه موږ خپل موخو ته ورسیږي. نو اوس د استراتیژیکي پلان د جوړېدو لپاره یا پیش پاژ په نظر کې نیسو. دا خپل یو اصول لري. دا استراتیژیکي پلان داسې نه دی چې ومه استراتیژي جوړه کړې زه یې لرم بس نو مخ ته بیا وړم. نو دلته موږ د دې لپاره څه پکار دي چې ضرورت شته و شپږ ته یا استراتیژیکي پلان ته چې دا استراتیژیکي پلان د پیش پاژ په نامه سره هم یادېږي. نو هغه راځو اول
اوله پی چې د پلانینګ دی یعنی د کره پلان درلودل باید موږ یو ښه منظم پلان ولرو یو ښه هررخیز پلان ولرو چې موږ خپل هدف پکې مشخص وي. بل پولای یا اقدام برنامه که هر څومره کره او پر عمل ولاړه وي که چیرې اجرایوي ضمانت وجود ونه لري نو موږ دغه پلان نسو عملي کولی یعنې د ستراتیژي نسو عملي کولی دا په اتوماتیک ډول باندې د ناکامۍ سره مخ کیږي یعنی موږ نسو کولی چې هغه هدف چې موږ 2 کاله وروسته ټاکلی دی هغه ته ځان ورسوو د اجرایوي یا عملیاتي کمزورۍ په خاطر باندې موږ دا په عمل باندې نسو رسولی. نو دا مهمه ده چې موږ باید یو ښه اجرایوي قوي قوت ولرو یا قدرت ولرو. او بل چې دی پیټرن بل پی نمونه یا موډل ستراتیژیکي پلان جوړونه کامیابه نمونو ته اړتیا لري. د برنامې په طرح کولو کې کامیابه نمونه کولی شي چې موږ په اسانۍ سره هدف ته ورسوي. یعنې موږ داسې مختلف استراتیژیانې مثلا نورو په نورو هیوادو کې د هغو څخه موږ استفاده کولی شو مثلا د اندونیزیا د موډل څخه مثلا د دغه سویزرلند موډلونه چې دي مثلا یا د امریکا موډلونه چې دي یا د هندوستان یا پاکستان موډلونه چې دي د هغو څخه موږ استفاده کولی شو څنګه موږ کولی شو هغوی څنګه د هدف ته رسېدلي دي او موږ څنګه کولی شو د هغو څخه د هغو موډلو څخه استفاده وکړو موږ دغه 2 کاله بعد خپل هدف ته ورسېږو د 80% څخه و 30% یا د دې څخه هم کم ته ورسوو. بل پوزیشن یا موقف دا باید هیر نه کړو چې پلان د چا لخوا جوړیږي او پر چا باندې عملي کیږي. ستراتیژیک پلان په هر ځای یا هر څوک نه شي جوړولی لکه مخکې چې مو ویله ستراتیژیک پلان په ټاپ منیجمنټ کې جوړیږي د رئیس جمهور په سطح باندې د رئیس جمهور د معاونینو په سطح باندې د وزیرانو په سطح باندې دوی جوړیږي چې موږ بیا دغه هدف یا موخ ته څه کې رسیږو. نو بل پرسپیکټیو یا لید یا دورنما چې د پلان باید ځانګړی لید او مشخص وي. هر څومره د برنامې دورنما یا لید مشخص وي په هغه اندازه باندې ورته ښه اغېزمن پلان ویلی سو. نو بیا ډېره مهمه ده چې موږ باید یو هغه لیدلوري مې معلوم مشخص وي. یعنې موږ لکه په ستراتیژي چې درلوده په د ادارې په ساعت په وړاندې د ځانګړي سکرټریټ لخوا چې عملي کېدله په 2019 کې جوړه سوې وه نو هغه په بنچمارکو باندې تقسیم سوې وه. نو دلته څه شو یو لید وجود درلود چې د دې بنچمارکو له لارې موږ کولی شو چې هغه خپل هدف ته رسېدلي وای. نو څنګه موږ کولی شو چې همدغسې یو بنچمارکو شکل باندې موږ خپل هدف په 80% و دغه ته راورسوو و 30% ته راورسوو. دا ډېر مهم دی. بل پروموشن یا پرمختګ آیا دغه ستراتیژي یا پلان چې موږ ستراتیژیک پلان چې موږ لرو آیا دا ګټور یا مفید که نه دی. پلان باید په اداره یا سازمان کې ترقي تضمین کړي یعنی پرمختګ تضمین کړي شاته پاتېدل باید ونه لري. باید د کامیابۍ د ودې بهیر ته چټکتیا ورکړي. نو باید دې ته چټکتیا ورکړو چې یعنې دغه پروموشن یا دغه عمل پلان چې موږ عملي کوو د ستراتیژۍ لپاره دا په خیر باندې تمامیږي که یا د ستراتیژیک پلان جوړونې په برنامه کې باید لاندې ټکو ته پاملرنه هم وشي. نو څو مهم شیان چې په ادارې په یو اداره یا یو سازمان چې د ستراتیژیک پلان جوړوي هغه باید دغه لاندې نقطې په نظر کې ونیسي چې اول د فعلي شرایطو او موقعیت ټاکل. د مثال په ډول اوس افغانستان شرایط دې ته نه دي جوړ چې موږ د ادارې په سطح په وړاندې باندې جدي یا کوټلي ګامونه واخلو په دې خاطر باندې چې امنیتي وضعیت خراب دی. که د مثال په ډول په روزګان ولایت کې په یو ولسوالۍ کې یا د روزګان ولایت په یو مرکز کې په یو کنډک کې یو قومندان په ساعت کې موږ دای نسو کولی چې اوسني شرایط یې نه جوړ شو موږ د ونیسو رایولو د سره حساب وکړو و دوسیه ورته جوړولی سو کله چې وخت ترې راورسېد بیا موږ د سره حساب کولی سو یعنې دی باید حساب ورکړي دا په ساعت چک کړي دي دې مخ به یې ونیسي. که چیرې موږ پر دا باندې فشار ورسره راوړی کېدای سي د دښمن په لیکو کې یا د دښمن سره یو ځای سي یا مثلا دی کولی سي چې په دښمن باندې بدل سي د خپل هغه قومندان یا دی کولی سي چې د دولت په شر باندې تمام سي د زموږ تعقیبول د دولت په دغه باندې په خیر نه په شر باندې تمامېدلی سي. په دې خاطر باندې چې موقعیت یا هغه شرایط او فعلي شرایط دې ته جوړ نه دي. بل د موجوده ستونزو او مشکل ارزونه یعنې اوسني مشکلات څه دي. یعنې اوس مشکلات ته باید په کتنه باندې موږ کتنه وکړو چې هغه مشکلات په نظر کې ونیسو. مثلا اقتصادي مشکلات لرو موږ بودیجه نه لرو چې د ستراتیژي عملي کړو. موږ بودیجه نه لرو چې د فساد په وړاندې باندې د مبارزې لپاره معمولین یا ریسرچونه ترسره کړو.
بل د شته سرچینو او امکاناتو څېړنه، یعنې موږ باید وګورو چې موږ هغه وڅېړو چې موږ کوم امکانات لرو، د کوم امکاناتو څخه باید استفاده وکړو چې موږ خپله یو د اداري فساد په وړاندې باندې مبارزه وکړو. مثال درکومه، د هدف ټاکنه یا دا چې څه ډول کولی شو چې ټاکل سوي هدف لاسته راوړو، دا باید په نظر کې ولرو، دا باید هېر نه کړو. د هدف ته د رسېدو په لاره ارزونه او څېړنه باید وسي چې دغه هدف ته موږ روان یو، په دغه لاره باندې آیا دا ښه روان یو که غلط روان یو، که صحیح روان خو هغه دی نور به مخ ته ځو، او که چیرې په یو ځای کې د مشکلاتو سره مخ کېدو یعنې ښه نه روان، باید په دې باندې فکر وسي د سره څخه بیا هغه دپاره د حل لاره پیدا سي. د موقفونو او دندو په ګوته کول باید دا مشخص شي چې د یو ستراتیژیک پلان د عملي کولو دپاره، د یو استراتیژي د عملي کولو دپاره باید څوک څه وکړي. یعنې مثلا موږ په انجینر ته ضرورت لرو، مثلا انجینر باید په انجینري بخش کې د فساد په وړاندې باندې مبارزه وکړي. مثلا موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، ډاکټر باید په طبي بخش کې د فساد سره مبارزه وکړي. د مثال ډول یو اقتصاددان لرو، د اقتصادي بخش کې، یعنې یو جامع شناس لرو په جامعي بخش کې. دې ټولو څخه باید استفاده وسي، یعنې دا باید په نظر کې موږ ولرو چې دغه څخه دندې په ګوته کړو. هدف ته د رسېدو په لاره کې شته خنډونه، هغه خنډونه باید موږ وارزوو چې موږ څه خنډونه لرو، د کوم مشکلات لرو چې موږ دغه ستراتیژیک پلان عملي کوو، باید هغه باید په ګوته سي او هغه معلوم سي، له منځه ولاړ سي، د حل لارې ورته پیدا سي. هدف ته د رسېدو په لاره کې شته خنډونه له منځه وړلو په لارو چارو غور باید وسي. که چیرې خنډونه وجود ولري، موږ هېڅ کله نشو کولی چې موږ خپل هغه هدف یا موخه چې ټاکلې ده هغې ته په اسانۍ سره ورسېږو. نو د دې دپاره باید پر دې باندې غور وسي چې څنګه موږ کولی شو چې یو ښه ستراتیژیک پلان لرو. یعنې ستراتیژیک پلان ډېر اسانه، خو اکثرو دوستانو ته کنفیوز کړي دي په دې خاطر باندې چې دوی نه پوهېږي چې ستراتیژیک پلان او د بل پلان تر مابین فرق څه شی دی. اکثره ملګري ما ته وایي چې د ستراتیژي او پلان تر مابین فرق څه شی دی، په دې باندې تر اوسه نه پوهېږي، نه ځکه چې دا دوی مسلک نه دی، دوی ته دا واضح سوی نه ده، دوی ته په خپله ژبه باندې دا وړاندې سوی نه ده. نو درنو محترم اولیدونکو، د راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان ښه